زمونږ د اکابرینو کې یو عالم تیر شوی دی حضرت زکریا رحم الله په فضائل الدرود کې نقل کړی دی. یو ملا صاحب دی، ملا جامی ورته وي، عبدالرحمن الجامی نوم هم چېرته اورېدلی دی؟ ولې تاسو ملیان نه یاست؟ عبدالرحمن جامی نوم هم اورېدلی دی که نه؟ ملا جامی چې ورته وایي تاسو خو په خوراکونو شروع کړه، ښه مو کړه، کوی لکه عبدالرحمن الجامی نوم هم اورېدلی دی. زمحجوری برآمد جان عالم ترحم یا رسول الله ترحم برو آور سر از برده یماری که روی تست صبح زندگانی. قصیده لوی حضرت زکریا صاحب په فضائل درود کې نقل کړی. دا قصیده ولیکله او دا قصیده به زه وړم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک خواته به قصیده ولیکله. را روان شو. پخوا زمانه کې به قافلې وې، داسې نه وه چې بس په جس کې به وختې د دې ځای نه پېښور نه ولاړې د مدینه منوره کې یا په جده کې به کوز شوې، نه قافلې به تلې. مونږ ورته په پښتو کې جوپې وې، جوپې پېژنې؟ قافلې دې قافلې کې دا هراتي و یاد ساتئ. هرات نه روان شو مدینې منورې ته چې کله ورسېد، د تاسو په دې پېښور کې په دې نومونو باندې پوهېږئ دا خلک چې وایي اشنغرې او کوهاټۍ او لاورې، دا دروازې وې. تاسو خو پېښوریان په دې پوهېږئ دا دروازې وې، اوس هم دي. دا هر ښار نه به ګیر چاپېره یو دیوال او په هر ښار کې به دروازې لګېدلې وې، په هغې باندې به بیا سیکورټي ولاړه راغلې وه. نو د مدینې منورې نه ګیر چاپېره دروازې وې. د شپې مدینې منورې ګورنر خوب ویني. ای گورنر صاحب، د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب کې راغی. ای گورنر صاحب، ملا جامی را روان دی مدینې منورې ته. هسې نه چې ګوري ملا جامی ده نه مدینې منورې ته رادن نه شي. ملا عبدالرحمن جامی را روان دی مدینې ته رادن نه شي وي. ښه سپیان یې ودرول، د هرې علاقې خپل لارې وې. بالفرض د اشنغر قافلې به په اشنغرۍ راتلې، د لاهور نه به په لاهور راتلې، د کوواټ خلک به په کوواټ راتله، د کابل خلک به کابلۍ راتله. بس کوم طرف چې د هرات و هغې باندې سپیان پولیس والا ودرېدل. وایي ملا عبدالرحمن څوک دی؟ وایي دا دی. وایي یا خدای کې دا گورنر بند کړی دی. گورنر صاحب وایي چې دا بند شوی دی. وایي دا ټیک ته چې بند شوی. بیا لاړ په دویمه ورځ باندې بیا راغی په بله لار باندې، بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوب کې گورنر صاحب له راغی. گورنر صاحب سړی ګورې را روان دی، بند یې که. په بل طرف باندې چې کله راته نو بیا گورنر هغه سپیانو ته وایي بند یې کې، سړی ګورې مدینې ته رادن نه شي. بیا یې بند کړ. درېیمه شپه باندې بیا راغی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم گورنر ته وایي بند یې که، که مدینې منورې ته رادن نه وت نو حالات په خرابي. په درېیمه ورځ یې چې ونیوه، وایي تاسو ما ولې نیسئ؟ گورنر نه تپوس کوي. وایي تا ځکه نیسو چې محمد رسول الله وسلم درېیمه ورځ ده چې ما له خوب کې راځي او ما ته وایي چې عبدالرحمن ملا عبدالرحمن جامي به نه پرېږده. وایي ښه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي. وایي ښه معشوقې نن عاشقان د خپل ور نه بندوي او د خپل دیدار نه بندوي، په هغه ساعت باندې را پرېوت مړ شو. تاسو به وایئ چې جوړ ملا عبدالرحمن صاحب ډېر ناکاره سړی و ځکه مړ شوی. څلورمه شپه باندې بیا ملا عبدالرحمن صاحب د وفات نه پس د گورنر د مدینې منورې خوب ویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم وله راغی، خبرې دا ما ولې منې کړې دي؟ وي نه یم خبر آقا. وی دا ما ځکه منې کړې دی چې یو قصیده یې لیکلې ده په پارسی کې، ما ته قصیده ووي زمحجوری برآمد جان عالم ترحم ترحم یا رسول الله ترحم برو آور سر از برده یمانی که روی تست صبح زندگانی. دا قصیده لیکلې ده او که دی زما د قبر په خوا کې نه ویلې وه نو قسم دی په الله باندې چې زه به راپاڅېدلی وم، دا قبر مې شلولی و او ما به ملا عبدالرحمن جامي له غاړه ورکړې وه. تکلیف او فتنه کې به زما د امت غورځېدلی و. د دې د وجې نه ما دی وی چې بند. داسې عاشقان د محمد رسول